لاس او خپې ورپورې نه وي چې سر کې دوه سترګې لري غمجن به وینه. د پیربابا منصور احمد د سکول له وختونو سندره ویله او وروسته یې د رباب سره مینه پیدا شوه. نن وختونه په 14 ټولګي کې زده کړې کوي، خو څو کاله وړاندې ورته یوه حادثه پیښه شوې وه او هغه حادثه دی په خپله داسې وایي. 2009 کې را باندې د کینسر دروازه وشوه. د 2011 پورې مې علاج کو جاري و، خو څه مزه یې ونه کړله. په 2011 کې چې دی نو بیا د یوې خپې نه محروم شوم. نو د هغې نه وروستو د تا په ژوند کې معنا لازم سلک ډېر هغه بریک خو به پکې راغلی وي که نه؟ بالکل د ټایمه پورې په داسې ځای کې एकदम سټاپ شو، ودرېدو چې ما لکه مطلب وي چې پاخوا باندې زما دومره دغه ما کو چې ما د خپل کور والا ته ویلي چې زه د اپریشن مې په پېښور کې وشو چې زه کور ته نه درځم. د منصور احمد کور د پیربابا له درباره د بازار اړخ نه هم د بازار په شا په داسې جګه غونډۍ آباد دی او زیاتره وختونه د خپلو یارانو او د مېلمنو سره هم دې غونډۍ ته راځي او خوشحالۍ کوي. منصور احمد وایي چې د ملګرو په مینه یې خپل ټول مشکلات او تکلیف هیر شوی. نو بیا د هغې سره هم دا ملګري هم ټول داسې دي چې لکه ډېر نږدې ده، ډېر نږدېوالی ده، ډېره مینه ده. نو هغوی هم داسې ماحول راته جوړ کړو چې د څه راته دا ښولې نه ده چې دا منصور معذوره دی. د دنیا ستړي غمونه د صابر سره د مشي. د منصور احمد په وینا چې رباب ورسره نه وي نو سخت خفه وي او کوشش کوي چې د رباب نوره زده کړه هم وکړي، ځکه دی ورسره ډېر خوشحاله وي. دا زما جانان دی، دا زما سری چې دی زما سر نه ما ته خفګان بیا او دی به یې د راهیره پورې وي چې څومره مې ژوند دی الله دې ژوند راکړي نو بس دی به راسره وي. دی به مې جانان دی، دا مې جانان دی. لاس کې د مشکل هم ډېرې اچولی دي، د پیربابا سره په خوا کې مسېږي. بالکل شوق دی که نه داسې د ملګرو ډیمانډ دی؟ نه دا مې شوق دی او بس لاس ته مې دغه کړي دا مې دم کړي مې دي، دا راته یو بل دم کړي دي، بس دا مې د قسمت د دغه دپاره بس دې لاس ته اچولي دي چې دی باندې. منصور احمد د ملګرو سره زیاتره وختونه د لرې لرې تک پروګرامونه هم جوړوي، لکه د سپرلي چکر، د جمعې شپه او په اوړي کې یخو ځایونو لکه شانګلې او کالام ته هم ورسره ځي او دی وایي چې که څه هم دته حوصله ورکړې ده نو هغه د ملګري او رباب دی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیربابا. ورې زلفې خواله راشي خیرانې مې یو په دوشي